شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. وایي ته مصور شه په خپل زړه زما تصویر جوړ کړه، ته مصور شه په خپل زړه زما تصویر جوړ کړه، زه به شاعر شم ستا په حسن به غزل ولیکم. قدرمندو کتونکو اوریدونکو، نن سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستی کړی دی چې یو ډېر زیرک هنرمند دی. هنر چې دا یو ځان له پوره یو لویه نړۍ ده چې د هنر د فن د تخلیق او د احساساتو یو ترجمان دی او یا چې کوم دی د ښکلا هنداره ده. دغه د هر تمدن او تهذیب پیژنګله دا دغه د هنر د لارې کیږي او په دغه هنرمندانو کې را سره نن یو هنرمند ناستی کړی دی چې د خپل احساساتو او جذباتو اظهار د پنسل په سوکا او د کاغذ په پاڼه باندې د کاغذ په مخ باندې څرګندوي او د خپل احساساتو د تخلیق دغه فکر دنیا ته وړاندې کوي. ډیر محترم ګران ملما رحمان جان مرزا خیل هغوی را سره په پروګرام کې ناستی کړی دی. رحمان جان د ټولو نه لاول خو راته زه په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه ستاسو. مهرباني. خوشحاله شوم رحمان جان چې ستاسو غوندې فنکار او یو ښه آرټسټ سره د ناستې مکمله په لاس باندې راغله. د ټولو نه لاول خو به زما ډومبۍ پوښتنه دا وي چې خپل پیژنګلو به را سره وکړي چې رحمان جان چېرته پیدا شو او زده کړې چېرته وکړي، فن یې څنګه زده کړو، دغه حوالې سره که راته ووایي. زه خو د پېښور د کوهدامان علاقې په عدیزو کلي کې پیدا شوی یم. کوهاټ روډ. صحیح. او ځکه عدیزي دوه کلي دي. جی جی بالکل. نو کوهاټ روډ کوهدامان عدیزي کلي کې پیدا شوی یم او ایجوکیشن تعلیم چې کوم دی هغه خو زما بی ایس سی کمپیوټر ساینس او ماسټر اردو کې دی. او چې کوم آرټ دی نو آرټ زما استاد نشته دی، دا زما ګاډ ګفټډ دی. ماشاءالله ماشاءالله. ښه، تاسو خو خپل تعارف وکړو او دا خو د پروګرام نه مخکې تاسو ماته ویلو چې د پیدایش حوالې سره ما نه تپوس نه کې نه پوهېږم. قدرمندو کتونکو اوریدونکو چې اکثر زه میلمنه زما د روایاتو مطابق ډومبۍ پوښتنه هم دغه چې یاره چېرته پیدا شو، کله پیدا شوې. نو ډېر ګیسټ پکې داسې ډېر مېلمانه داسې هغه وایي چې د دې کله تپوس مه کوو چې کله پیدا شوم. خو بهرحال رحمان جان بھائی دا راته ووایه چې کله درته پته ولګېده چې رحمان جان بھائی یو ښه انسان سره سره یو ښه آرټسټ هم دی، یو ښه فنکار هم دی، یو ښه مصور هم دی، او بیا دا زده کړم چې کوم دی وکړه څنګه، په څومره وخت کې مو کا، او ډومبۍ سکیچ هم د چا جوړ کړی؟ دا خبره ما په ډېر ځایونو کې کړې ده، مختلف کسانو سره ریډیو یا ټي وي باندې هم. کله چې زمونږ یو ماشوم وي که نه، د 1 کال 2 کالو ماشوم وي او هغه له مونږ یو سپین کاغذ ورکو، هغه له مونږ یو پنسل یا پین ورکو. جی. ښه جی، بالکل تاسو خپله خبره جاري ساتئ. دا خبره ما په ډېرو ځایونو کې کړې ده، مطلب ټي وي سره، ریډیو سره، چې کله یو 2 کالو ماشوم وي چې هغه صرف پنسل نیوي شي یا پین نیوي شي، هغه له موږ سپین کاغذ ورکا او هغه له پنسل ورکا. جی. هغه به سلی کی نه، جی هغه به څه جوړوي. بالکل. نو دا آرټ یا آرټسټ چې کوم دی دا زموږ د هر ماشوم د هر انسان کې دننه پټ پروت وي. خو بس څوک یې را بهر کړي او چا کې هم هغه رنګ دباو پاتې شي. صحیح. خو پکار دا دی چې هغه مونږ دباو نه کړو، انټرنلی هغه ماشوم هم دباو نه کړو په هغې باندې، او دا چې بهر روزي نو ښه وي. شروعات خو ما د آرټ د سکول د وختونه کړي دي. صحیح. ما به هغې وخت نه سکیچز جوړولو او دا ما نه هیر دي چې د چا مړ منې جوړ کړو، خو د خپلو استادانو کې د چا و. صحیح. په دې کې ورته زه یو واقعه بله شریکه کړم. جی جی. نو مونږ یو میډم راغله، نو هغه زما ماشوم وم، آی تھنک 6th یا 7th کلاس خو شه خبره ده. نو هغه لومړنۍ ورځ به د هغې هر چا نه تپوس کولو بڑے ہو کے کیا بنوگے. اچھا. نو زما نمبر راغلو، نو ما ته وی بڑے ہو کے کیا بنوگے، ما ورته آرٹسٹ راته وی نہیں آرٹسٹ نہیں، ڈاکٹر انجینئر، ما ته نہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہے. نو وی هغې په بورډ باندې هغه ټیسټ اخیستو دپاره څه جوړ کړو، وی شابې دا ما پسې ډرا کړي. صحیح. نو چې کله هغه مخامخ مونږ ته کېناستو، هغې ماشومانو هغه دغه ډرا کولو، ما هم د هغې سکیچ ډرا کړو. او هغه ولې ما ورکړو، ما ورته دا ستاسو سکیچ دی. بیا وی بڑے ہو کے آرټسټ یې بننا. صحیح 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 صحیح. یو بحیثیت یو ښه آرټسټ تاسو دې فن ته په کم نظر باندې ګورئ چې دا صرف یو فن دی او که نه دا احساس دی، درد دی او پیغام هم دی؟ دا فن هم دی، دا احساس هم دی، دا درد هم دی، دا پیغام هم دی. دې کې هر څه دي.
دا ابل زما ملګرو سره خبره کوله مې د انزایټي او ډپریشن لري کول لپاره ټول نه بهترین څیز آرټ دی چې کله انسان مثال ډپریس وي یا ټینشن وي راشه خپل یو ځای ځان له جوړ کړه هلته کښېنه جوړ کړه صحیح ارمان دې تی نشي جوړولی اوس ډرا کړه مکمل دا د هغې علاج دی صحیح نو ته دې هر څه کوی شي مطلب دې باندې ته خلکو له تعلیم ورکولی شي د آرټ په بیس باندې آرټ په بنیاد باندې کریټیویټي پکې کولی شي جدیدیت پکې راوستی شي مثال یو نوی څیز خلکو ته وړاندې کول ټول په آرټ باندې دی صحیح 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 یعنی تاسو دا ویلی شي چې یاره په دې آرټ کې چې کوم دی د بل چا د احساساتو درد دا هم موږ شریکولی شو پیغام پې هم ورکولی شو او د دې نه علاوه چې کوم دی تعلیم هم یو ښه تعلیم بالکل لازم د ټول خبرې دې سره ریلیټډ دي صحیح صحیح رحمان جان تر ننه پورې تاسو څومره سکیچز جوړ کړي دي او بیا یو داسې سکیچ چې د هغې د وجې ستاسو په ژوندانه باندې یو ژور اثر شوی وي نن د تعداد خو ما ته یاد نه وي ځکه چې زه خو د ډېر وخت نه او روزانه که زما یو خو لازم وي خو کله کله دوم شي اندازن کوم اندازتن 5,000 مې بي داسې وي ځکه چې زه د ډېر وخت نه سکیچ کوم بیا څه وخت کې پکې ګیپ راغلی و څه مصروفیات او بیماریانو له وجې د 2016 نه واخله 2018 پورې دوه کاله پکې لږ ګیپ راغلی و خو 2018 نه پس چې بیا ما راچلو کو او پروفیشنلی خو مې چې کله کورونا راغله نو هغې کې خو بالکل هر سړی وزګار و زه ورکې سم وزګار وم ځکه چې زموږ خو جاب داسې چې مکمل هر څه بند و چوټیانې وي نو هغې کې بیا مو ورته سم کار ویلو بیا خو د ورځې 4 جوړ شو که 5 جوړ شو ځکه بل کار څه و نه زموږ خو اوس مونځ وکړو راشه سکیچ ته کښېنه مونځ وکړو راشه ډرنګ ته کښېنه بس دغه سیسټم نو داسې ما پوښتنه وکړه چې داسې یو سکیچ تاسو جوړ کړی چې د هغې د وجې ستاسو په ژوند باندې یو ژور اثر پرېوتی ما چې زه خلکو وپېژندم داسې یادوي زه د ممتاز اورکزۍ سکیچ باندې خلکو پیژندم ځکه چې ما هغې له یو سکیچ جوړ کو هغه هغې پروفایل کو جی نو هغې نه زه ډېرو خلکو پیژندم چې یاره دا مونږ ما اول مخکې لکه سکیچ به مو جوړ کو فیسبوک باندې مو اپلوډ کو دومره څه دغه مو نو شوق ورسره نه و که نه صحیح لکه شوق و ورسره مطلب دومره ریسپانس د خلکو نه و ستاسو ذهن کې هغه سینو زمونږ نو خو چې کله دیش ول ممتاز لالا شو داسې نور شخصیات دي پښتنو کې چې هغې له ما جوړ کړلو هغې کومې تاسو اپریشیټ کړئ اپریشیټ کو نو هغه چې کوم ما ته هغې نه موټیویشن ملو شو هغه ډېر اعلی صحیح 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 په نن وخت کې رحمان جانه د نړۍ په مشهورو شخصیاتو کې که څوک رانه تپوسو کې چې یاره د یو مشهور شخصیت سکیچ جوړ کړي نو تاسو به د چا سکیچ جوړوئ او د هغې وجه به څه زه به د هر هغې مشهور کس سکیچ جوړوم کوم چې د پښتنو لپاره کار کوي او ما جوړ کړي هم دي که هغه که اوس موجود دی که موجود نه دي لکه که زه تاسو ووایي ما دا تپوس وکړئ چې د پښتنو کې به د چا سکیچ د زړه نه جوړول غواړئ نو زه به ورته چې د باچا خان بابا سکیچ جوړوم ماشاءالله بیا داسې نور ورپسې راځي منظر پښتین دی مولانا خانزیب دی دې ټولو ته ما سکیچ جوړ کړي دی او د دې طرف نه ما ته ښکلی داد ملو شوی دی صحیح 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 تاسو چې دا کوم فن کوئ یا دا کوم آرټ تاسو جوړوئ دا هم چېرته مقابلې دپاره وړاندې کړی دی چېرته مقابله هم ګټلې ده یا د حکومتي چارواکو له طرفه یا د نور چا د طرفه څه ایوارډز وغیره ته میلو شوي دي نه ما تر اوسه پورې چېرته هم خپل آرټ د ایوارډ یا د دې دپاره نه دی وړاندې کړي صحیح او نه مې داسې اراده شته چې زه خپل آرټ د ایوارډ دپاره وړاندې کوم ما ته دا لږ ښه څیز نه ښکاري نو په کار نه ده چې مقابلې دپاره خو یې کم از کم وړاندې کوي چې په هغې کې د پښتون هغه چې کوم احساسات دي جذبات دي کومه ټیلنټ دی چې هغه را بهر شي چې یاره واقعي په دغه ادیزو کې یا په کوارټ روډ باندې یو اوسېدونکی یو ځوان هغه کې چې کوم دی دومره ټیلنټ شته چې هغه په یو اعلی سطح باندې مقابله وګټله نه آرټ کې زما اندازې مطابق جی لکه دا زما خپله رایه ده که نه د هر انسان خپله یو رایه وي په آرټ کې مقابله کېږي نه نه په شعر کې مقابله کېږي نه په آرټ کې مقابله کېږي صحیح زما خپل زړه دی چې زه سکیچ جوړ کړم کېدای شي بل کس هغې نه هغه ښه جوړ کړي صحیح خو ما ته به زما والا خپله ښه ښکاري په دې وجې چې هغه ما د خپل ذهن مطابق جوړ کړی دی اوس یو شعر دی ما ولیکلو او ما خیال کې یو بل کس یو شعر ولیکلو د دواړو کمپیریزن په یو حالت کې نشي کوي ځکه چې دواړه شاعران په خپل ژبه باندې صحیح وي داسې دواړه آرټسټان په خپل ژبه باندې صحیح وي نو زما خپل دغه دا یم چې آرټ مقابلې دپاره زه کله هم نه وړاندې کوم چې یاره زما آرټ سره څوک مقابله وکړي ځکه دا د هر کس یو خپل حیثیت او یو خپل ویلیو د خپل چې کوم د هغه د زړه یا د دماغو ډیمانډ د هغې مطابق کار کوي صحیح نو زم چې دې کې مقابله نه ده پکار
ورځ نه ورځ پورې دا خکول نه خکول پکار وي. مثال نن زه څنګه یم سبا د هغې نه ښه یم. زما کریټیویټي چې هغې نه نورم سیوا شي، چې هغې نه نورم ښکلي شي، زما ټیکنیکس چې کوم دي هغه هغې نه نورم ښکلي شي. دغه پکار دي، خو زما اندازې مطابق مقابله نه ده پکار. رحمان جان بحیثیت یو آرټسټ چونکې ستاسو آرټ فیلډ دی، نو آرټ سره چې څومره ریلیټډ خلک دي هغه بس ټول ستا پیژنګلو وي یا به تا هغوی کتلي وي چې یاره دوی آرټ څنګه جوړوي که نه. یو فیلډ خلک د چې کوم دی دا خپلو کې همسنګ. نو په بطور آرټسټ د چا د آرټ نه چې کوم دی ډېر زیات متاثره یې تاسو او د هغې ځانګړې وجه سره؟ زما د خوښې آرټسټ هغه فلیپ دی، آی تھنک انګلینډ دی. هغې ډېر ښکلی کار کوي. بیا که موږ پښتنو ته راشو، د خپل علاقې ته راشو، نو شهزاد سیال سر زما د خوښې آرټسټ دی، ډېر ښکلی کار کوي او زه د هغې آرټ نه ډېر زیات متاثره یم. داسې نور هم د دنیا دختې، خو شهزاد سیال سر چې نن سبا کم دلته پېښور کې دی چې هغې کم کار کوي نو ډېر زیات زه متاثره یم او ښکلی کار کوي. صحیح صحیح صحیح. تاسو د کم سکیچ چې جوړوئ لکه څنګه چې تاسو دا جوړ کړی دا د پنسل سکیچ دی، د پنسل د سکیچ نه علاوه تاسو نور چې کوم آرټ کوئ نو په کومو طریقو باندې کوئ او څه باندې جوړوئ او ښه آرټ پکې بیا د کوم یو راځي؟ هر یو آرټ ښایسته وي، خو لکه دې کې دوه قسم کار دی که نه، لکه دوه قسم خبرې وي. یو هغه کار دی چې زه هغه خپل پرسنلي ځان دپاره کوم، خپل سټوډیو دپاره کوم یا خپل ځان سره ایښودو دپاره کوم. یو هغه کار دی. یو هغه کار دی چې هغه موږ د کلاینټ دپاره کوو، د هغې په ډیمانډ کوو. که هغې ووایي چې پنسل نو پنسل سره یې جوړ کړو، که هغې ووایي چې چارکول سره یې جوړ کړو، که هغې ووایي چې واټر پینټ سره یې وکړو، که هغې ووایي چې بالپین سره یې وکړو، نو اکرایلیک پکې استعمال کړو، میکس استعمال کړو. نو دا د هغې مطابق د هغې دپاره کوو که چې کوم هغې موږ له آفر راکړي یا کوم ډیمانډ هغې وکړي نو موږ له هغه کار وکړو. او زما ځان له د خوښې کار چې کوم دی، مثال زه چې کوم ځان له کار کوم نو هغې کې زما پنسل، چارکول او هغې ټولو نه سوا بیا د بالپین کار زما د ټولو نه خوښ دی. په دې چارکول کې او دا واټر پینټ دا هم ونه پېژندو که د دې تعارف وکړو چې دا څنګه آرټ وي؟ چارکول دا ټکي ګران دی په انګلیش کې، خو عام پښتو کې زه ووایم نو سکاره. ښه سکاره دا د عام لرګي وي، بس هغې نه بهر اور بل کې یو ټینګ کې ورته کېږدي او هغه وسوځي، نه سکاره جوړ شي، هغې باندې بیا ډرایینګ کېږي. نن سبا خو موډیفاید هم راځي او دا خپل هم بس مثال د خپل کور د نغریه د تنور نه هم راواخلو آرټ پې وکړه. بالکل وایي قسم دغه نه وي، ښایسته آرټ د هغې هم راځي. صحیح. او دا واټر پینټ څه شی وي؟ واټر پینټ خو رنګونه راځي او مطلب یو داسې وي چې دوه قسمه دي که نه، یو آیل پینټ دی هغې سره به تیل ملاوي او ډرایینګ به پې کوي، او یو راځي هغې سره به اوبه ملاوي او کلرونه راغلي وي، مطلب برش به په اوبو کې لګي بیا کلر پې راخلي او هغې نه خپل آرټ یا سکیچ تیاری. دغه واټر پینټ دی. صحیح. را روان وخت کې منصوبه څه ده یا پلین هم څه دی فیوچر دپاره چې یاره دا کوم ستاسو سره فن دی دا به بطور پیشه استعمالوئ یا که نه به صرف شوقیه به چې کوم دی لګیئ او آرټ پکوئ؟ نه به شوقیه خو موږ د 2020 پورې وکړو، دې نه پس چې کوم دی ستاسو اراده ده چې اوس مو پروفیشنل چالو کړی دی، الریډي پروفیشنل مو چالو کړی دی. صحیح. ښه آرډر ملاویږي، ښه انکم پکې راځي. صحیح. او شته دي شاګردان هم شته دي، هغې هم راځي، فزیکل هم شته دي او زیاتر نن سبا آنلاین هغې هم زده کړې کوي. نو کله کله ورته د اتوار شپې باندې زه آنلاین یو کلاس وغیره واخلم. صحیح. دلته پېښور کې ستاسو اکیډمي وغیره شته او که نه نو پکار نه ده چې تاسو یو اکیډمي جوړه کړئ او په هغې کې چې کوم دی کم خلک سکیچ زده کول غواړي سټوډنټس راځي او هغې چې کوم دی باقاعده طور باندې پروفیشنل طریقې سره دغه سکیچ زده کوي، نو ستاسو هغه چې کوم میشن دی یا چې کوم ستاسو پروفیشنل طریقې سره کوئ چې یاره ماته ته انکم هم راځي، نو هغه اکیډمي هغه فیس هم د بهره کېږي، د کرایه او هغې چې کوم نور ضروریات دي او هغې به چې کوم دی یو ښه آرټسټان به هم شي. دغې طرف ته هم چېرته سوچ کړی دی؟ زما آرټ سټوډیو شته دی خو آرټ اکیډمي زما نشته دی. مثال داسې یو ځای ما ځان ته جوړ کړی چې هغې کې زه سکیچز تیاروم، آرټ ورک یې کوم، یو پرسکونه ماحول پکار وي هرڅله. خو اکیډمي زما فی الحال نشته دی او اراده مې ورته 2-3 ځلو که خو بس داسې وجوهات راشي چې د هغې بنا باندې لکه هغه څیز موږ نه پاتې شي، نو انشاءالله اراده مې ورته شته دی او داسې 2-3 ملګري نور را سره رايوځي شي نو په یوازې نه کېږي، نو انشاءالله اراده مو شته چې دا موږ چالو کوو او دې پېښور کې به چالو کوو انشاءالله. بطور آرټسټ مخې ته ستونزې راله څه راځي چې یاره مختلفو چیلنجز مخې ته راځي او هغې سره مخ شئ؟
بطور آرټسټ ستونزې دا خو کېدی نه شي چې را نه شي ها ځکه چې زمونږ خو دا ملک یا بیا داسې پښتونخوا داسې ده چې د هر طرف نه فتوا لګېدل یا داسې نور څیزونه خیر که دا ورکې کټ کوي کټ صحیح تنقید خلک کوي که نه او تنقید ډېر خلک کوي که نه نو خو په کار نه چې تنقید وشي ځکه فنون لطیفه ده ډېرو خلکو پرې خبرې موجودې دي چې یاره فنون لطیفه دی دویم دا چې زموږ خلکو کې د شعور ډېر زیات کمی دی زه اکثر د شپې لایو فیسبوک انسټاګرام یا یوټیوب یا کله درې وړ نه زه لایو راشم نو زموږ یو ډېر ښه مشر دی نوم بې نه اخلم هغه ما ته یو ورځ کمنټ وکړو ما ته وایي ته اوزګار یې صحیح نو خدای شته چې هغه کمنټ زه ډېر زیات خفه کړم او ما هغه څیز ما هغه ځای کې بند کړو ویډیو او هغې پسې ما کال وکړو صحیح نو ما ورته وګوره چې تاسو ما سره داسې کوئ که نه زه به نور خلکو نه ستم او ساتم نو دلې تاله څوک د داد ورکولو خلک ما کم دي صحیح لکه هغه یو ځای کې ما خبره کوله هغوی د داد ورکولو خلک څنګه ما تاسو ته ووایي نو هغوی څومره کم دي لکه سړی شو خو به وي که نه صحیح نو ما ورته مې دومره کم دي که نه چې مثال داد ورکولو والا د مالګې برابر دي او د نه ورکولو والا د اوړو برابر بالکل خو که چېرې مونږ د اوړو نه دغه مالګه وباسو نو د روټۍ به مونږ سره هېڅ خوند پاتې نه شي نو که چې کوم لږ خلک دي هغه دومره معیاري دي که نه چې هغې دا ژوند مونږ له ښه کړی دی صحیح لکه د هغې انکار مونږ نشو کولی رحمان جان بھائی تنقید به هر څوک کوي خو مونږ به تنقید ته نه ګورو مونږ به خپل منزل ته ګورو او کله چې انسان خپل فن سره مینه کوي او هغه خپل منزل مقصود ته ځان رسوي نو قافله چې په لاره روانې نو ډېر سپیو پسې غاپي خو قافله سپو پسې نه ګوري قافله خپل منزل ته پرمختګ کوي او هغه قافله خپل منزل ته رسي نو که مونږ تنقید ته وګورو تاسو چې کوم زما دا سکیچ جوړ کړی دی نو زه به اوس په دې باندې د تنقیدونو یو باران په ما باندې هم کېږي خو بهرحال مونږ به خپل مزل او خپل پرمختګ چې کوم دی دا دوامدار لرو اخري پوښتنه به کومه رحمان جان که یو څوک غواړي چې زه د آرټ زده کړم یا د فن زده کړم نو د هغې د زده کړې طریقه به صحیح او هغه خلکو ته به ستاسو پیغام صحیح آرټ ما سره خپل هم ډېر خلک رابطه کوي چې یاره زه آرټ زده کول غواړم نو لومړنۍ هغې ته زما مشوره وله زه دا ورکوم چې تاسو باقاعده په یو اکیډمۍ کې ایډمیشن واخلئ ځکه چې هغه ځینې تاسو بالکل یو ښایسته یو ترو پراپر چینل یو خپل طریقې کار سره دغه څیز زده کړي دویم دا چې اکثر خلک داسې وي چې هغوی موږ نشي افورډ کولی او ما سره آنلاین کلاس واخله نو زه ډېرو کسانو سره آنلاین کلاس هم اخلم او دا هم زه ستاسو په دې دغه باندې وایم چې فری وي صحیح زه د هغې چا نه هم تر اوسه پورې ما پیسې نه دي اخیستې چې څومره هم زه آنلاین کلاس اخلم نو هغې ته زه فری ورکوم صحیح البته خبره ورسره زه کوم چې ته به ماله څومره روپۍ راکړې هسې هغه دغه دپاره که نه صحیح خو چې کله هغه زه دې دپاره کوم چې یاره دا کس واقعي زده کول غواړي او که نه نو بیا هغه چې کله کلاس ته راشي او آنلاین مثال کلاس چالو کړي نو زه هغې ته بیا وایم چې زه د دې فیس نه اخلم فری ښیم نو په کار خو دا چې دا یو اکیډمۍ نه زده کړې وکړي اکیډمۍ کې فایده دا وي چې دا یو ترو پراپر چینل سټیپ بای سټیپ یو ښایسته طریقې سره روان شي دویم خبره دا که دا څوک همداسې مثال زده کول غواړي لکه هغه سره خامخا ګاډ ګفټډ څه نه څه موجود وي نو بیا په یوټیوب باندې مختلف چینل شته دی زما چینل هم شته پر یوټیوب باندې هغې کې هم لرنینګ ویډیوز موجود دي خو زموږ خلکو کې یو ټول نه غټه غلطي هغه دا ده چې مثال نن ما د شیپ کلاس واخیستو چې د فیس شیپ څنګه وي هغه ډرا کول دي صحیح شوه که نه په پنځم ورځ درته وایي چې زه به دا مخ څنګه جوړم زه د فلاني کله دا تصویر جوړم دا څنګه جوړم او دا ډېر زیات محنت غواړي نو دا به په آرام مثال که موږ سره د فیس خبره وکړو د مخ خبره وکړو نو زه به اول سترګه زده کړم بیا پوزه زده کړم بیا خوله بیا غوږونه بیا تندی بیا روزي بیا ګیره ویښته دا ټول څیزونه باندې چې کله زما عبور حاصل شو نو هغې نه پس به زه یو فیس ډرا کولی شم او هم په ګراف کې فری هینډ نه صحیح نو چې کله مونږ په ګراف کې یو فیس ډرا کړو نو آلریډي ما چل زده کړي چې سترګه څنګه جوړېږي صحیح ما چل زده کړي چې پوزه څنګه جوړېږي خوله څنګه جوړېږي خو دا هم ده چې هر یو فیس هر یو تصویر چې کوم تصویر مونږ جوړو هغه یو نوی چیلنج دی صحیح لکه دې کې اوس مثال زما فیس سټرکچر بدل دی ستاسو بدل دی نور ملګرو بدل دی نو هر سکیچ کې دا کار شته دی چې هر سکیچ ځان له یو نوی چیلنج دی لکه ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې زری شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي زری شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي یعنی که دا سکیچ څوک د کول غواړي دا به سټیپ بای سټیپ زده کېږي او دا به ډېر کافي ټایم اخلي کافي محنت به اخلي کافي وخت به اخلي
کم از کم 3-4 میاشتې مهنت خو ریګولر کم از کم چې ډیلی والا هغه 3 غنټې 3 غنټې دغه خو ورکوي ځکه چې محنت نه بغیر یو شي پوسیبل نه دی. صحیح یو وارې بیا رحمان جان ستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي جون یو څو قیمتي لمحې د همراز پودکاسټ په نوم کې او دلته تشریف راوړو بیا زیات تم چې کوم دی په دې سکیچ باندې هم منندو یم چې زما سره دومره مینه وکړه او د هغې نه علاوه که چېرته د همراز پودکاسټ د لارې تاسو سره څوک کانټیکټ کوي او تاسو له اډر درکوي نو څه خاطر به کېږي که به نه کېږي؟ انشاءالله کېږي انشاءالله ډېره زیاته مننه کوم. بالکل قدرمندو کتونکو لیدونکو دا زمونږ ډېر محترم مېلمه رحمان مرزا خیل چې یو ډېر ښه آرټسټ دی یو ډېر ښه فنکار دی یو ډېر ښه هنر ول الله تعالی ورکړی دی ګاډ ګفټ دی. تاسو کولی شئ چې دوی سره د دوی په شمېره باندې رابطه وکړئ د دوی شمېره به تاسو سره په سکرین باندې شو کېږي او چې ستاسو څه قسمه آرټ پکاري یا ستاسو چې کوم دی که زده کړه کوئ نو بالکل به دوی تاسو ته 24 غنټې اویلیبل وي موجود به دي به تاسو له چې کوم دی هغه آرټ ښیي هم او جوړوي به هم. زه به د خپل پروګرام اختتام په یو شعر سره وکړم چې شاعر دی که استاد دی که فنکار که مصور شاعر دی که استاد دی که فنکار که مصور رنگونه لټوي د جون سنگار پیدا کوي. خاد آباد بریالي راته اوسئ د لوی الله په امان.